بسم الله الرحمن الرحیم. نبوي چپنه. یو وخت په دمشق کې یو يهودي کوم مذهبي کتاب لوست او پر داسې یو ځای راورسید چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نوم لیکلی و. دغه يهودي هغه نسوی برداشت کولی او سم د لاسه یې خراب کړ، خو بله ورځ هغه نوم بیا پر همهغه ځای ذکر دی. د یو ځل بیا دا نوم پاک کړ، خو درېیمه ورځ که ګوري چې هغه بیا پر همهغه ځای لیکلی دی. دا مهال یې د ځانه سره وویل چې رښتینی مسیحا همدغه دی او زه باید مخ پر جنوب مدینې ته ورسم. کله چې دا یهودي مدینې ته ورسید نو هیڅوک هم نه پیژندل او د نبوي مسجد پر شاوخوا ګرځېدی چې حضرت انس رضی الله تعالی عنه سره مخامخ سو. د حضرت انس رضی الله تعالی عنه ته وویل چې لطفا می د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بوزه. حضرت انس رضی الله تعالی عنه هم د نبوي مسجد ته بوت چې د خلکو څخه ډکو او ټول ډیر غمجن او محزون ول. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ټول په مخ کې ناست و. دغه زوړ یهودي هغه ته ورغی او فکر یې کاوه چې همدا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او داسې ورته وویل: ای د الله لخوا غوره سوی استازي، دغه سرګردانه زوړ سړی راغلی چې سوله درته وړاندې کړي، یعنی چې ایمان راوړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوم په اورېدو سره ناز کسان سخت پریشان او د ټولو د سترګو څخه د غم او فراق اوښکې جاري سوې. دغه سړی حیران سو او داسې وویل: زه یو بهرنی او یهودی یم او په دې نه پوهیږم چې خدای ته د تسلیمۍ مذهبي مناسبات څنګه دي. تاسې ولې ژاړئ؟ که دا کوم مراسم وي نو زه خبر نه وم. دا مهال حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل: موږ په دې ژاړو، موږ په دې نه ژاړو چې تا کوم کار کړی دی، مګر ته باید متاسفانه خبر سي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه هفته مخکې وفات سوی دی. نو کله چې موږ ستا څخه د هغه نوم واورید زړونو ته مو غم یو ځل بیا راغی، نو ځکه ژاړو. یهودي چې څنګه دا خبره واورېده نو له غمه یې خپل کالي څیرې کړل. کله چې څه ګړی وروسته یو څه سم سو نو داسې وویل: آیا زما سره یو کومک کولی سئ؟ اقلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چپنه باید زه ولرم. دا چې ما هغه ونه لیدی نو لږ تر لږه خو باید د هغه دا نښاني د ځانه سره ولرم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په جواب کې ورته وویل چې صرف حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کولی سي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه چپنه تا ته درکړي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه دا مهال وویل چې ښایي هغه هیچا ته هم اجازه ورنکړي چې نږدې ورسي. خو دوی ټوله بیا هم ورغلل او دروازه یې ور وټکول او دا هیله یې ور وړاندې کړه. بی فاطمه داسې جواب ورکړ: په رښتیا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لږ څه مخکې تر دې چې وفات سي داسې وویل: هغه مسافر چې زما سره ډیره مینه ښیي او ډیر ښه سړی دی کور ته به راسي، هغه به ما ونه ویني، نو ځکه دغه چپنه زما لخوا هغه ته ورکړي او زما لخوا ښه رویه ورسره وکړي او سلامونه مې پر وایست. یهودي دا مهال هغه چپنه واغوسته او مسلمان سو او ویې غوښته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر ته ولاړ سي. هو همهلته د خپله وروستۍ ساه وکښله، ځای پر ځای وفات سو او روح یې اسمانونو ته ولاړ.